روژه مبارکه کې هر شپه دا دعا کوه که غواړې چې الله پاک دې د دوزخ له اوره بچ کړي. هر شپه دا دعا کوه. حدیث شریف کې راځي چې د شپې د پاره هر شپه الله پاک ځینې انسانان چې د دوزخ مستحق دي ګناه یې ورته بخښي او له دوزخ یې بچ کوي. عتقاء من النار بلل کېږي. هر شپه ته دا دعا وایه، خصوصا د روژې په شپو کې هر وخت دا دعا وایه چې اللهم اعتق رقابنا من النار. دا دوامداره وایه، هر شپه دا دعا وایه، هیڅ مه هېروه، د ذکر په شان یې وایه. که دغو انسانانو کې تم راشي چې الله پاک یې دوزخ نه بچ کوي او ګناهونه ورته بخښي، څومره بختور انسان به یې ته. هر شپه دا دعا کوه چې اللهم اعتق رقابنا من النار، او هر وخت ورسره دا دعا هم کوه چې اللهم بلغنا لیلة القدر، یا الله موږ لیلة القدر ته ورسوه. السلام علیکم.